بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. د ځانګړي مرکې په حاضره خپرونه کې ما سره د هیواد سیاسي شخصیت او ولسمشرۍ تنوماند ښاغلی نوررحمن لیوال صاحب مېلمه دی. لیوال صاحب مننه کوم سره له دې چې پوهېږم ډېر مصروفه یاستئ. خبرې خو ډېرې لرو، خو تازه پیښه دا ده چې تقریبا ستاسو په ګډون 7 نمایندانو یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده، او هغه دا چې دوی حاضر دي د سولې په خبرو کې منځګړیتوب هم وکړي. دغه روان حالت، روان منځګړیتوب تاسو ته نیمګړی ښکاري، ناقصه ښکاري چې دې ته اړتیا محسوسه شوه چې تاسې سره راټول شئ او بیا د منځګړیتوب یوه بله پروسه پیل کړئ؟ محترم عاطف صاحب، ډېره مننه چې تاسو تشریف راوړل. همدارنګه د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. تاسو نه ډېره مننه کوم چې تشریف مو راوړل. اوس به راشو ستاسو پوښتنې ته. د افغانستان ستونزه ډېره زړه ده. دا 40 کاله وشو چې د بده مرغه زموږ هېواد په ستونزه کې دی، او د دغې ستونزې هغه شالید یا پس منظر ته که ګورو نو دا هم تر هغه کیدای شي ژور وي او زوړ وي، ځکه چې دغه ستونزه یې زېږولې ده. نو په اساسي ډول باندې موږ دې ته اشاره کولی شو چې دلته د حکومتولۍ ستونزه اوس هم ده، او دغه تېرو لسیزو کې هم وه، او تر هغه پخوا وه، ځکه چې دا ستونزې یې وزېږولې. نو دغه حالت په کتو باندې ډیری افغانان په شکل او مختلفو اشکالو هڅې کړي دي چې وکولی شي ستونزې ته د پای ټکی کړي. نو ټولو نه ستره ستونزه چې بیرته پرې باندې راګرځم هغه دا ده چې دلته د ناوړه حکومتولۍ ستونزه ده چې دا اوس موجوده ده، او دغه ناوړه حکومتولي بې عدالتي منځته راوړي. کله چې بې عدالتي منځته راځي نو بیا ورسره که هغه په یو کورنۍ کې وي، که هغه په یو کلي کې وي، که په سیمه کې وي، که په هېواد کې وي، یا له هېواده که غټې شي، چې بې عدالتي ډېره شي نو ستونزې ورسره ډېرېږي، مخالفتونه ډېرېږي، او ورسره شخړې او لانجې پیدا کېږي. نو د افغانستان اساسي مسله هم په همدغه ځای کې نغښتې ده. دلته تاسو وکتل چې په دغه ډېرو وختو کې اکثره لوبغاړي رنګ هم بدلوي، خوی هم بدلوي. پخوا کې هم ډېرو خلکو به د منځګړیتوب هڅه کړې وي چې د ښکېلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، خو کله کله حالات داسې نه وي برابر لکه دا اوس چې برابر دي. د اوسنیو حالاتو برابرتیا د سولې لپاره زما په نظر ډېره ده، او د هغې بنسټیزه وجه دا ده چې دلته دغه د تېرو 2 لسیزو نږدې شخړه د امریکا متحده ایالاتو پیل کړې، او دوی وو چې دا شخړه تر دغه حالته پورې راورسوله چې تر ننه ده، سره له دې چې د افغانستان خلکو سره په ځینو برخو کې کومکونه که هم کړي وي، خو ځینې ستونزې هم منځته راوړي دي. خو د خوشخبرۍ خبره دا ده چې اوس یعنې د ستونزې هغه اصلي لامل چې څوک ده د امریکا متحده ایالات، هغوی د سولې خبرې شروع کړي دي، او هغوی اوس غواړي چې د هغو نورو سره چې پخوا دوی نه کېناستل، خبرې نه کولې، اوس د سولې خبرې کوي. نو دا موږ تاسو ته یو زیری راکوي چې د دې امکان شته ده چې که موږ تاسو په ګډه د افغانستان خلک اوس د دې نه استفاده وکړي، مخکې لاړ شي، سوله راتلی شي. خو یوه بدبختي چې زه په دې سر کې باید اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان حکومت، اوسنی حکومت په داسې وخت کې د جګړې خبرې کوي، د دوی د جګړې د فرهنګ نه خبرې کوي، د جګړې د تبلیغاتو نه خبرې کوي، چې نور خلک د سولې خبرې کوي. یعنې 3 لوري مهم لوري د افغانستان د جګړې، د افغانستان حکومت، مخالفین یا طالبان او د امریکا متحده ایالات،
نو هغه دوه لوري د لګیا د سولې خبرې کوي، خو دلته په کابل کې بیا د جګړې خبرې کېږي، کله کله بیخي سر ورکوو، سنګر نه پرېږدو، زاړه خبرې تکرارېږي. دلیل چې د لیوال صاحب بخښنه غواړم، ولې د ستاسو فرموده دا ده چې له هغې خوا د سولې خبرې کېږي خو له دې خوا د جګړې خبرې کېږي؟ څه دلیل؟ نو دغه موږ ته دا راښیي کله چې یو لوری خپله ګټه په یو څه کې نه ویني نو هغه ته ځان ژمن نه ګڼي. دا خبرې چې د افغانستان حکومت کوي د دې نه دا څرګندېږي چې دوی په سوله کې خپله ګټه نه ویني، یا به د دوی د دغه سیستم چې دوی ورته ژمن دي بقا نه ویني. نو دا بیا زما په خیال اساسي وجه وي. دې نه بیا داسې معلومیږي چې سولې دپاره کوم چوکاټ یا کوم میکانیزم مخکې د مخکې نه جوړ وي او حکومت هم پرې خبر دی. ظاهري خبرې خو دا دی چې تر اوسه پورې یوازې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د امریکې د وتلو پر مهالویش خبرې شوي دي او دا چې طالبان به امریکې ته ګواښ نه جوړیږي. حکومت ته تر اوسه پورې یوه خبره هم نه ده متوجه. یعنې د دې نه داسې معلومیږي چې پردې تر شا په رښتیا خبرې شوي دي او حکومت هم پرې پوهېږي چې زموږ ګټې په دې کې چلنج کېږي. نو لکه ما اشاره ورته وکړه چې ګوره د جګړې درې لوري دي او په جګړه کې مهم لوری د امریکا متحده ایالات دی. بیا د هغو خو بیا د هغوی نه دوهم مهم لوری مخالفین ځکه کېدای شي چې هغوی جګړه کوي. د کابل حکومت خو په ډېرو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره همغاړی دی، یعنې هغوی چې څه کوي دوی یې مني، خو هغه مخالفین وو چې د هغو خبرې نه منلې. نو چې هغوی د هغو خبرې مني او هغوی سره خبرې ته کښېني نو دا خو موږ تاسو ته حکومت ته څرګند یو څرګندتیا ورکول دي چې دا موږ سره کښېنو او تاسو باید دا خبرې ومنئ. او زما به دوی ته مشوره دا وي چې دوی باید د سولې لپاره کار وکړي او ژور کار وکړي. یوه ستونزه چې په حکومت کې له پخوا نه موجوده وه د سولې په اړه باندې هغه دا وه چې حکومت د سولې دا پروسه هم یو د جګړې لپاره یو ستراتیژي غوندې کاروله. د هغې یو ښه مثال دا دی چې په تېرو څو دورو کې چې دوی د سولې شورا جوړه کړې ده د هغې په سر کې به یو داسې څوک وو چې هغه خپله د جګړې لوری و. نو کله چې د یو جګړې لوری چې هغه د جګړې نه برخمن شوی وي، هغه د جګړې نه پړسېدلی وي، د غوښمن شوی وي، څورب شوی وي او هغه پوهېږي که جګړه نه وي نو دغه د سولې شورا هم نشته ده او د ده د موقف هم نشته ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه سوله کوي؟ خو هغه دا خبره ډېره مهمه ده. د ډېرو سیاستپوهانو لخوا د ډېرو حتی سیاسي ګوندونو لخوا هم دا مطرح شوې وه چې د سولې دپاره یا کم تر کم د منځګړیتوب لپاره چې څوک ټاکل کېږي هغه باید په جګړه کې ښکېل نه وي پاتې شوی، یعنې د جګړې او لوری نه وي. خو وروسته د مسکو د دې غونډې نه دا مفکوره لږ بدله غوندې ښکاري. هلته د مسکو ګډونوال هم داسې خلک دي چې طالبانو سره یې جګړه کړې ده او دوی استدلال کوي چې سوله څوک کوي؟ چا چې جګړه کړې ده هغه باید سوله وکړي، هغه چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه سوله کولی نه شي. نو دلته همدغه خو د دوی ناپوهي ده چې دوی داسې فکر کوي چې څوک جګړه کوي هغه سوله هم کولی شي. که دوی سوله کولی شوی نو ولې جګړه کوله؟ دوی خو په همدغه ځای کې تېروتې دي. د ماسکو د غونډې په هکله زه دومره ویلی شم چې هغه غونډه د ځینو افرادو ښه هڅه ده، زه یې ستاینه کوم، یعنې د سولې په اړه که هر څو قدم اخلي د ستاینې وړ ده. خو هغه حل ځکه نشي کېدی چې هغه خلک لکه تاسو چې څنګه ویلې ډېری په حکومت کې شامل دي او یا په حکومت کې وو یا په تېر حکومت کې وو، هغه د هغه بل لوري سره ستونزې لري یو بل دوی سره ستونزې لري. تېر حکومت نه مخکې دا د تنظیمي جګړو په وخت کې هغه نه وروسته هم د طالبانو په وړاندې جنګېدلي دي، ښکاره څېرې دي، معلومې دي. نو خو دغه نشي کېدی. اوس هغه ښه والی دا ده مونږ چې دغه حالت کې اوس یو او
دغه مو درک کړله چې دلته د یو درېیمګړي اړتیا شته ده، د یو داسې بېطرفه درېیمګړي چې هغه دپاره ټول لوري یو سره همدردي ونه لري بلکې د ټولو سره همدردي ولري چې تر څو دغه شخړې ته د پای ټکی کېږي. زما په نظر دغه هغه مهم ټکی و چې موږ دغه نمایندان په دې سره سلا کړلو چې راځئ موږ د سولې په دې پروسه کې د یو درېیمګړي په حیث باندې خپل نوښتونه او خپلې خبرې وړاندې کړو او خپل وړاندیز وکړو ټولو ته چې دغه د موږ یو څوک یو. که په واضح ټکو سره داسې ووایو ځینې دلته حکومت اوس د یو د سولې دپاره د یو جرګې خبرې کوي، ورته یو جرګه تیر حکومت هم راغوښتې وه چې بیا تاسو ولیدل هغه جرګه چې چا راغوښتې وه بیا بیرته هماغه چا خبره نه منله، د هغې جرګې پرېکړه یې ردوله. دوی په ډېر زیات کار کړی وو، خلک یې کیدای شي تطمیق کړي وي، دیکتې کړي وي، ورسره همکاري کړي وي، څه وعدې هم ورکړي وي چې داسې خبره به کوئ. خو بیا کله چې د ډېري خبره کېږي نو بیا ډېر خلک له هغه ډېرو شیانو نه د حق خواته تګ ډېر کوي. نو هغه و چې بیا دوی ته د خبره د منلې وړ نه وه. نو زما په نظر باندې راتلونکې د سولې هغسې ورته هڅه چې اوس حکومت روانه کړې ده دا هم خدای مکړه داسې نه شي چې دوی بیا راوغواړي د ملت پیسې وخت هم پرې ضایع کړي، بیا به بیرته دوی په خپله د سولې دغه جرګې پرېکړه نه مني. نو دغه هم موږ درک کړله که موږ په دې خپله مجلسو په دې باندې خبره وکړله. ورسره دا موږ ته مهمه ښکاره شوله چې په دغه حساس وخت کې الله تعالی موږ او تاسو ته دغه یو ورکړله چې موږ یې ولسمشرۍ ته نوماند کړلو او که تاسو هر څومره هڅه ووهئ چې ډېرې راکم هم کوي نو دغو خلکو سره تقریبا 7,00,000 خلک خو تړاو لري، دغو نمایندانو سره هغه 1,00,000 چې دوی رایه ورکړي دي. بیا په دغو خلکو کې یوازې خلک نه دي بلکې ځینې جوړښتونه دي، شوراوې دي، قومونه دي، سیاسي ګوندونه دي، سیاسي تړاوونه دي، ځینې بهیرونه دي چې دې ورسره تړلي دي. یعنې دا د هېواد یو ستره کتله کېدای شي چې د دوی تر شا ده. او بیا اگر که نمایندان خو 18 دي خو موږ هڅه داسې وکړله په دغه ټولي کې د سولې د دغه جرګې دپاره چې پرون موږ د افغانستان د ولسمشر د نمایندانو مشورتي جرګه په نوم باندې ونوموله، پرون پرانیسته وکړه د هغې. په دې کې هم هڅه داسې وکړه چې هغه نمایندان په دې کې برخه واخلي چې څوک د تېرو حکومتونو او د تېرو ناخوالو برخه نه وو. یعنې کیدای شي یو ونډه پکې درلوده ځینو د حکومت په کاټه ساته باندې به دوی پکې ترسره کړي. خو هغه اصلي مسلې ته بیرته راوګرځېدو. په اوسنیو حالاتو کې یو خو د سولې شورا بوخته ده، منځګړیتوب کوي، بل د امریکې د ځانګړي استازي رول هم ماته منځګړیتوب ښکاري، ځکه چې هغه وایي موږ کار کوو همدې دپاره چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او سره پریکړې ته ورسیږي. په دغو دوو پروسو کې یا په دوو برنامو کې کومې تشې یا خلاوې ګوري چې په اصطلاح یوې بلې مرحلې ته اړتیا پیدا کیږي د منځګړیتوب چې تاسې نمایندان مخکې کېږئ او وایئ چې موږ د منځګړیتوب لپاره مخکې کېږو؟ نو دا خو څرګنده خبره ده. ګوره د سولې شورا ما ورته باندې مخکې خبره وکړه چې هغه د حکومت یو جوړښت دی یا یو ارګان دی، یو برخه ده او هغه د حکومت تګلاره په مخ وړي. یعنې څه چې حکومت دوی ته دیکتې کوي هغه به هغه کار کوي، دوی خو خپلواک نه دي. ورسره همداسې ښاغلی خلیلزاد د متحده ایالاتو د ګټو استازی دی، هغه درېیمګړی نه دی. یعنې موږ نه د سولې شورا ته درېیمګړی ویلی شو او نه ښاغلي خلیلزاد ته درېیمګړی ویلی شو. دوی د یو چا استازیتوب کوي، واقعا د هغه لوري د ګټو دپاره ژمن دي. دوی داسې یو څوک نه دي چې د دغه دواړو لورو ګټې دوی ته برابر وي. خو تر ټولو مهمه دلته اساسي ستونزه دا ده چې نه حکومت او نه خلیلزاد
د افغانستان د ولس په بنسټ باندې خبره نشي کولی ځکه دوی د افغانستان د ولس استازیتوب ونه کوي. دا اوس حکومت مخالفین دا سره مني چې ډیری نه وي نو 50 سلنه خلک د یو چا د واک لاندې دي او کېدای شي دا ځینې خو تر 80 سلنه پورې ادعا کوي چې زموږ تر واک لاندې دي. نو دلته د حکومت هم مونږ خو دا نشو منای چې دا 100% د افغانستان د خلکو استازی حکومت. خو یوه بله خبره هم د لیوال صاحب، منځګړی هغه څوک دی چې متخاصمې لوري باندې اتفاق ولري چې دا کولی شي د منځګړیتوب پروسه یا مسؤلیت په غاړه واخلي. په خلیلزاد باندې د سولې د شورا نه شروع تر طالبانو پورې تر سیاسي ګوندونو پورې د حکومت سیاسي مخالفین په خپله حکومت ټول تقریبا متفق دي، وایي چې دا یو تکړه ډیپلومات دی او کولی شي د دې مسلې ته د حل لاره وباسي.